د ندا محمد ندیم د پوهنتونونو مدرسو په اړه تازه او نوی اعلان. ندا محمد ندیم د پوهنتونونو او مدرسو ترمنځ واټن له منځه وړل شوی. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست په بدخشان کې په یوه ولسي غونډه کې ویلي چې د تیر حکومت په تحصیلي بنسټونو کې خیالي زده کړیالان موجود او د ځینو حکومتي چارواکو بچیان په ټولګیو کې له حضور پرته تحصیلي اسناد ترلاسه کول. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم وویل په پوهنتونونو کې ډیری زده کړیالان همدا شانو حاضري دلته لاسلیک کوله او دوی به په لندن او امریکا کې وو، په دوبۍ او نورو ځایونو کې به وو. د بچیانو نوملیکنه به یې مشرانو کوله. د طب، زراعت یا اقتصاد په پوهنځیو کې د زده کړیال په توګه په کال کې یو یا دوه ځلې حاضرېده. 4 کاله به چې تیر شول، اول نمره او د انجینر او ډاکټر په نوم به فارغ شول. د لوړو زده کړو سرپرست همداراز زیاتوي چې پخوا د پوهنتون د ښوونځیو او مدرسو ترمنځ واټن و، خو اوس دا واټن له منځه تللی دی. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست زیاتوي د پوهنتون او مدرسې د پوهنتون استاد او د مدرسې د استاد ترمنځ یوه کرکه وه. د ده لپاره هر کله چې ښکېلاکګر راغلي، پوهنتون، مدرسه او ښوونځي یې ښکېلاک کړي او د هغوی په فکرونو یې کار کړی دی. په همدې حال کې د بدخشان اوسیدونکو په دې ناسته کې له سرپرست حکومته د پوهنتونونو او ښوونځیو د استادانو د معاشونو د زیاتوالي او همداراز د دغه ولایت په پوهنتون کې د طب او ګرځندویو پوهنځیو د جوړېدو غوښتنه وکړه. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ، موږ سره کمنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.